قطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کوچني اختر په مناسبت اعلان شوی لنډمهالی اوربند هرکلی کړی او دا یو مثبت او مهم ګام بللی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړی په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي اعلامیه کې ویلي چې دا اوربند کولی شي د اوږدمهالې سولې لپاره یو ښه پیل وګرځي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د شخړو حل یوازې د خبرو اترو سوله ییزو لارو له لارې ممکن ده او جګړه هیڅکله دایمي حل نشي راوستلی. قطر هیله څرګنده کړې چې دواړو خواوې به له دې فرصته په سمه توګه ګټه واخلي او د باور فضا به نور هم پیاوړې کړي. همدارنګه قطر ژمنه کړې په دې برخه کې به خپلې ډیپلوماتیکې هڅې لا زیاتې کړي او له سیمه ییزو نړیوالو شریکانو سره به ګډ په کار وکړي څو د لنډمهالي اوربند په یو دوامدار او دایمي اوربند بدل شي. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې قطر د طالبانو سره د همکارۍ او ملاتړ ژمنه هم ښودلې ده څو سولې بهیر پیاوړی شي او په افغانستان کې ثبات رامنځته شي. دا ژمنه کولی شي د طالبانو لپاره یو مهم سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ وبلل شي. د قطر دا دریځ ښایي چې نړیوال او سیمه ییز لوبغاړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي او د خبرو له لارې د ستونزو حل ته لاره هواره کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.